کندهار کې هر ورځ 200 ټنه د چرګانو دانه تولیدېږي. سلام درنو لیدونکو، ستړي مشئ. کو چیرې مو زموږ یوټیوب چینل نوی سبسکرایب کړی نو د تازه پر وخت د خبرونو مطالبه لپاره در سره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. په کندهار ولایت کې د چرګانو دانې د تولید د 4 کارخونې فعالیت کوي چې په مرستې افغانستان له دې درجه پر ځان بسیاو په دې برخه کې د بهرنیو هیوادونو وارداتو ته اړتیا نه لیدل کېږي. د فابریکو مسؤلین وایي په لومړیو کې تولید کم و، خو اوس یې خو چې بازار ښه شوی دی په یوه ساعت کې 40 ټنه تولید کوي. دا دوی په خبره کومه دانه چې اوس تولیدېږي د کندهار او ګڼو نورو ولایتونو لپاره بسنه کوي. د فابریکو د مسؤلینو په وینا اوس مهال له بهرنیو هیوادونو په بشپړ ډول د چرګانو د دانو واردات بند شوي دي او چمتو دي چې دغه دانه نورو هیوادونو ته هم صادره کړي. تاسو یې په اړه څه نظر لرئ؟ په دې اړوند مو راسره خپل نظریات کمنټ کې شریک کړئ او د خپلو ویډیوګانو لپاره در سره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. له عملتیا څخه مننه چې موږ سره تر بیا ښه وخت ښې چارې